بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محترم کتونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ بیاست. دوستانو، نن راځو د تیر درس په دوام سره نن نوی درس هم د نمبر پر ګروپ باندې بحث کوو چې دا ګروپ د څه لپاره پکارېږي، هدف یې څه دی او باید موږ تاسې په خپل روزمره کار کې څنګه کار. دوستانو، د هر څه د مخکې که چیرې زه ټیبلونه جوړ کړم نو شاید یو څه وخت مو پر دا باندې تیر کړی وي. نو تر دا مهمه دا ده چې مخکې له موږ ټیبل جوړ کړی وي، فقط هغه د کمانډ وظیفه او هغه د درس مفهوم ته باید موږ تاسې ډېر ژر ورسېږو. په تیر درسونو خدای دې وکړي چې تاسې سر خلاص سوي وي، په داسې شکل سره به تاسې ټیبلونه جوړ کړي او د دې ویډیو ته کتلو وروسته به خپل پریکټیس وکړي او خپل ځان به په هغه درس باندې مطمئن کړي. دوستانو، موږ 2 ټیبله جوړ کړي دي چې یو هم د جنرال فارمیټ په نامه سره دی او بل هم د نمبر فارمیټ په نامه سره. که چیرې تاسې په یو دفتر په یو اداره کې کار کوئ نو تر ټولو مهمه دا ده چې په هغه اداره کې که چیرې حسابداري وي، په اصطلاح د حساب کار وي او هغه هم په اکسل کې کوئ، نو تر ټولو مهمه دا ده چې په هغه کې به د نمبر په برخه کې د نمبر څخه کار اخلي. هدف د دې جنرال او نمبر په منځ کې څه شي دي. دوستانو، ګورئ دا جنرال فارمیټ دی. کله چې دا زه ټوله سلیکټ کړم، وګورئ په دې ځای کې لیکلي دي جنرال، او که چیرې دا زه ټوله سلیکټ کړم په دې ځای کې دا زه نمبر ته واړوم نو دلته به څه شي راسي؟ نمبر به راسي. په خاطر د دې زه نمبر اخلم چې په خاطر د دې زه پر نمبر باندې دروم چې د اعدادو سره د اشاریې وروسته موږ غواړو چې 2 صفره یا هم 3 صفره راسي، نو هغه د نمبر په کمانډ کې تاسې کولی شئ. مثلا که چیرې زه په دې خوا کې دلته نوشته کړم چې 10.50، دوستانو دا به په 10.5 سره راځي، یعنی د اشاریې وروسته که عدد راغلی د هغه وروسته صفرونه دی نه ورسره راوړي. یا هم داسې لیکلی وي چې 10.5 پوره دی به موږ ته دوستانو 10.5 په لاس راځي، یعنی په اعدادو کې د اشاریې وروسته صفرونه دی نه راولي، نو په هغه وخت کې راولي چې زموږ فارمیټ پر نمبر فارمیټ باندې په دې برخه کې پر نمبر فارمیټ موږ درولی وي. په هغه وخت کې بیا موږ کولی شو چې د اشاریې وروسته 2 صفره 3 صفره حتی تر 4 صفرو پورې زموږ ته چې در پروجیکټه، زموږ ته چې تر کاره، زموږ ته چې تر روزمره کاره پورې دا اړه لري. پر هر 100 صفرو چې مو دروي دا به زموږ ته دپاره په حسابداري کې تر ټولو مهم ګام. دوستانو، دا ما پر جنرال فارمیټ درولی دي. ټیبل په ډیر اسانه ډول سره ما جوړ کړی دي. نوم دی، پوسټ دی، بیسیک سیلری ده او دغه رقم بونس دی او ټوټل دی. بیسیک سیلری یعنی هغه اولین معاش د دا نفر او دغه رقم بونس چې موږ اضافه ودته ورکوو، دا مو ټوله بونس او بیسیک سیلری مو سره جمع کړی ټوټل مو دلته راایستلی دی. په دې شاید ستاسې په مخکې درسو کې ما هم د جمع فارموله تاسو ته ذکر کړې وي. دا ډیر اسانه ده، فقط چې پر دې باندې ډبل کلیک وکړئ درته وایي چې د C3 خانه جمع D3 مساوي کیږي په ټوټل سره، یعنی دا جمع ده. د کیبورډ د لارې څخه تاسې د کیبورډ په بغل کې د کارکولیټر یا د حساب د ماشین برخه لري چې هغه فعاله وي او وروسته له هغه څخه د جمع علامه هم هلته سته، د تقسیم، د ضرب، د منفي، د هغه ځای څخه تاسې دا خانه جمع دا خانه انتخاب کړئ، وروسته ریزلټ هم دغه عدد راوځي یا ریزلټ په دې خانه کې راوځي. او دغه رقم کله چې تاسې یو ریزلټ راوایستي، فرضاً دا که چیرې دا زه پاکم، اوس په دې کې هیڅ فارموله نشته، وایم چې د اکسل په هره فارموله کې د مساوي علامه شرط دی. اول به تاسې د مساوي علامه وي، د مساوي علامه وم ورته وایم چې دا خانه جمع دا خانه انټر کوم، حاصل یې دا راوځي. اوس که هرې خانې ته موږ دا معادله ورکوو یا هرې خانې ته موږ دا فارموله ورکوو، نو دا زموږ دپاره ډېر ستونزمن کار دی. نو په دې خاطر که چیرې د خانې پر دا بغل باندې موږ موس ورنږدې کړو، د موس شکل تغیر کړي، د مثبت علامې ته ګرځي، او که چیرې ډبل کلیک پر وکړو نو هر څونه ټیبل چې موږ درلودي د ټولو ټوټل په یوه ګړي راوځي په همدې شکل سره. دا یوه طریقه. او که چیرې داسې وکړو چې د مثبت علامه راغله او د موس کلیک ونیسو راکش یې کړو په دې شکل سره، دا یې هم په بله طریقه سره موږ ټوټل کولی شو. دا ستاسو د کار د اسانتیا لپاره ډېر مهم دی چې تاسې باید
د هغه لنډو کلیانو څخه کار په اکسل کې واخلئ چې ستاسې د ډېر وخت کار په لږ وخت کې اجرا شي. بل هم راځو د نمبر برخې ته. دا خو د جنرال فارمیټ و چې په دې کې د اعدادو اخواته که صفر راغلی وي، د وبخښئ د اشاریې اخواته که صفر راغلی وي یا 2 صفرونه وي، هغه دلته نشو کوي. اوس دوستانو راځم دا برخه سلیکټوم او ورته وایم چې دا په نمبر باندې بدل، د نمبر فارمیټ اخم. وګورئ دوستانو کله چې مې د نمبر فارمیټ واخیستی دلته د 80.00 که په دغو دوو عددو اشاریه کې 50 راغلي وي هم راځي، بیا به داسې نه راځي لکه 10.5 او که داسې وي چې په خپله 0 وي هم راځي. د دې صفرونو تعداد تاسې ډېرولی شي، خو په مخکې درسونو کې پر دې باندې بیا موږ تاسې بحث کوو. په دغه ویډیو کې موږ دغه برخه هم وایو چې څو صفرونه باید ورکو د اشاریې وروسته، 1 2 3 څو. دوستانو دا کوچنی ګروپ چې تاسې ته معلومیږي، تر دې لاندې د هر پروګرام د ګروپو لاندې یو تڼۍ دلته شته. کله چې پر دې باندې موږ کلیک وکړو د هغه کمانډونه چې په دې ځای کې نه دي ذکر کړي موږ ته راځي، یا په اصطلاح به داسې په لنډ ډول ووایم چې پراپرټیز یې دلته راځي. نور ډیټایلز یې په دې برخه کې موږ داسې کتلی شو. اوس که چیرې موږ دا برخه انتخاب کو او دلته ورته راسي دی پر جنرال باندې، عموما دی پر جنرال فارمیټ باندې ولاړ وي. که چیرې موږ نمبر ته واړو او دلته نوشته کو چې 10.00 هغه په هغه شکل سره راځي، کم مشکل به نه وي. او یا هم ورته ولیکم چې 10.50 په داسې شکل سره. په دې ځای کې نه راتلي ځکه دا پر جنرال باندې ولاړ دي. تاسې وګورئ کله چې دلته زه ودرېږم دی پر جنرال ولاړ دي، او که دلته راسم دی پر نمبر باندې ولاړ دي. هدف یې هم دغه دی. نو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې زموږ تاسې په روزمره کار کې موږ باید که حسابداري وي هغه باید موږ پر نمبر باندې ودر. بل راځو د ټیبل سلیکټوم او راځو د کرنسي علامه ده. د کرنسي فارمیټ دی دوستانو. د کرنسي فارمیټ او د اکاونټینګ فارمیټ دا دواړه تقریبا یو دي، خو په یو ځای کې دی فرق سره لري. دا به زه د جنرال فارمیټ ته واړوم یا تر څو د صفرونه ایسته سي، او یا هم که غواړئ چې صفرونه ایسته کړي پر نمبر باندې د نمبر فارمیټ چې مو واخیستی دوستانو په دې برخه کې ډیکریز ډیسیمل که دا برخه ووي 1 صفر بیا کم سي، که بیا ووي بل صفر، او که غواړئ چې 2-3 صفرونه ور اضافه کړئ انکریز ډیسیمل. هر څونه صفرونه تاسې کولی شئ چې ور اضافه. کله چې مو دا داسې شکل اختیار کړي صفرونه مو ځینې ایسته کړل، اماده اوس هم د نمبر پر برخه باندې ولاړ دی. موږ وایو چې تاسې کوشش وکړئ تر د نمبر پر برخه باندې چې ودرېږي ډېر به ښه. راځم د کرنسي برخه اخلم. کله چې مې کرنسي واخیستل، کرنسي یعنې علامه په هر هیواد کې چې هر څوک ژوند کوي د هغه هیواد د پیسو علامت یې شته. فرضاً افغاني دي په AF سره، پاکستاني کالداري دي چې هغه په PK سره دي، او دغه رقم ډالر دی چې هغه په S سره. دغسې د اروپایي هیوادونو هغه په اصطلاح سمبول د کرنسي شته چې هغه موږ په هر هیواد کې چې هر څوک کار کوي مجبوره دی چې د هغه هیواد کرنسي وچلوي او په خپل پروجیکټ کې هم د هغه کرنسي اختیار کړي. یعنی موږ اوس مخکې تر دې څه نه پوهېدلو چې دا د اسد ما چې د وظیفه ډاکټر دی سي 8000 افغانۍ ده، بونس موږ دته 1000 افغانۍ ورکو، ټوټل نظره کېږي. اوس دا نظره څه شي دی؟ ما خو اوس د افغانۍ لپس ذکر کړي، اما دلته په ټیبل کې زموږ سره افغانۍ نشته، هغه علامت د کرنسي نشته. نو مهمه دا ده چې د کرنسي علامه هم باید موږ ولرو. که هر حسابکار یا هر منشي یا هر مرزا ته مهمه دا ده چې دی باید کرنسي اختیار کړي، کرنسي ورسره ذکر کړي چې یعنې نظره څه شي. نو د هغه لپاره موږ مجبور یو چې پر کرنسي باندې ودرو. دا چې کله زه پر کرنسي باندې کلیک وکړم دی د ډالر ساین ته اوړي، خو غواړو چې موږ افغانۍ ورته راولو، نو هغه بیا په پراپرټیز کې کله چې پر دې باندې موږ کلیک وکړو هلته موږ ته منیو خلاصیږي. کله چې منیو خلاص شول د کرنسي په برخه کې په سیمبول کې موږ کولی شو چې خپل د هیواد افغانۍ او یا هم د بل هیواد، ګورې دلته مختلف هیوادونه شته، د نړۍ سټنډرډ بین المللي هیوادونه د ټولو سمبولونه پکښې کې دي. په هر هیواد کې چې تاسې وظیفه لرئ د هغه سمبول دلې شته.
ان شاء الله د افغانۍ دا هم پکښې ځکه زموږ داسې ملک هم په نړیواله سطحه ارزښت لري، نوم لري. د تعالی دې زموږ ستاسې په ملک کې دایمي سوله ارامي راولي. ورته ګوري د پښتو په نامه سره کله چې پر دې باندې کلیک وکړي او اوکې کړي، دا به په افغانۍ باندې واوړي چې الف لاندې فعل و، الف یعنی افغانۍ. که غواړئ چې د انګلیسي سمبول دې ورسره راسي نو راځو پر نمبر باندې کلیک کوو او کسټم برخې ته راځو. دوستانو کله چې کسټم برخې ته راسو وروسته له هغه څخه دا پاکوو او ورته کاږو چې سیمی کالم دا علامت او لیکو چې AF، بیا هم د انټر څخه وروسته دغه سیمی کالم چې موږ ته ضرورت وایي او بیا هم هیش یا ځینه اوکې کوو. په دې شکل سره راځي. اوس که په دې برخه کې موږ هر عدد لیکو د هغه سره به AF افغاني راځي. که غواړئ چې دا دې شاته راسي وروسته راسي نو راځو پراپرټیز ته. اوس خو مخکې یعنی افغانۍ 8000 موږ غواړو داسې چې 8000 افغانۍ راسي نو په هغه برخه کې پراپرټیز ته راځم، کسټم ته راځم، دلته به ورته ولیکو چې اول به تاسې زینه و، 3 تڼۍ به ووایي، زینه راځي، سپیس به ورکړئ، بیا به AF او اوکې په همدې شکل سره راځي. که غواړئ چې په قوس کې راولي په دغه کسټم برخه کې د زینې وروسته قوس ورکړئ او AF په قوس کې ولیکئ، په قوس کې بلته ورسره راځي. دوستانو خدای دې چې ستاسې مشکل ډېر پرپسو. دا هم نظر افغاني صحیح په خپل خوښه باندې فارمیټ دلته ورکولی سو. او که غواړو چې نړیوال فارمیټونه موږ کار کو هغه په کرنسي برخه کې کله چې دا منیو راله په دې برخه کې موږ په دې برخه کې کولی سو. بل هم اکاونټینګ دی. د اکاونټینګ اصلي هدف دا دی کله چې موږ پر دې باندې کلیک وکړو د ډالر ساين لږ څه د رو وسرته راځي. نمبر هم د فارمیټ په شکل دی. دا اشاریې وروسته هم 2 صفرونه لري، اما فرق په دې کې دا دی چې د ډالر ساين لږ مخته راځي او دغه رقم د نمبر د یو څه شاته وي. ورته ګوري د کرنسي د یو څه شاته راځي. دوستان په فرق کې تاسې پوهېږئ، یعنی د اتو سره د ډالر علامه نږدې ده او که چیرې اکاونټینګ ته یې واړوئ چې دی د حساب سي باید ډالر ساين د ځینې لرې سي نو په هغه خاطر بیا که تاسې پر اکاونټینګ باندې ودرېږئ ستاسې مشکل به. بل هم دوستانو د تاریخ علامه ده، یعنی که چیرې موږ وغواړو چې تاریخ دې په خپله اتومات ډول سره راسي راځو مخته یې وایو څه رقم تاریخ غواړي. لنډ تاریخ، فقط میاشت تاریخ او کال دی وي، او که داسې غواړي چې د جنوري میاشت د پلانکۍ ورځ او کال ورسره لیکي. دغه رقم ټایم هم دی چې اوس موږ اخته یو 2 بجې دي، د هغه دپاره شارټ کټ شته او دا وروسته دا 3 د دې څخه موږ بیا شارټ کټ یې کاروو. دا 3 بیا وروسته وایو. اوس وایو چې د پرسنټیج علامه ده. که غواړئ چې د دغو عددو سره د پرسنټیج علامه راسي فقط دا جدول سلیکټ کړئ او راسي پر پرسنټیج باندې کلیک وکړئ، د هر یو سره به د پرسنټیج علامه راسي. د اشارې وروسته به صفرونه هم وایي. او که غواړئ چې د فریکشن په شکل سره دی راسي هم یې کولی شي. یعنی هدف د دې څخه څه شي دی؟ موږ وایو که چیرې په دې خانه کې زه ولیکم چې 1/2 کسر دی که نه، کله چې دا زه انټر کم دی ماته 2 تاریخ د جنوري دی. که وایم چې 1/8 کله چې دا انټر کم دی د 8 تاریخ د جنوري راولي، ځکه 8 میاشت صحیح اوله میاشت وبخښئ اوله میاشت جنوري ده نو 8 1/8 یعنی د اولې میاشت 8 تاریخ دی راولي. او که ولیکم چې 5/9 نو 5مه میاشت د می میاشت ده او 9مه یې هم ورځ راځي. یعنی 9 اوس موږ غواړو چې یا زه دا نه غواړم دا تاریخ دی، زه د تاریخ سره زما سره کار نه دی، زه غواړم چې د کسر په شکل یې ولیکم چې 1/2 1/4 5/6 8/9 داسې ولیکم. نو د هغه لپاره دا سلیکټ کړئ، د ډیلیټ تڼۍ ووایي، هر څونه برخه چې تاسې سلیکټوئ هغونه برخه سلیکټ کړئ، دلته راسئ په نمبر برخه کې پر فریکشن باندې ودرېږئ. اوس راځم 1/2 انټر کوم، 2/9 صحیح، 5/8 په همدې شکل سره به دوستانو راځي. بل کمانډ بیا د ساینټیفیک په نامه سره. د دې اصلي هدف څه شي دی دوستانو؟ اصلي هدف د دې دا دی چې که غواړو چې موږ ډېر غټ عدد لیکل او هغه موږ یې په صفرو کې کنفیوزه کیږو چې صفرونه یې حساب سي، داسې طبقه هم ورسره موجود وي، نو د هغه دپاره
د ساینټیفیک څخه کار اخلو. فقط د صفرو تعداد موږ ته راښیي چې د عدد وروسته 10 صفرې دي، د عدد وروسته 15 صفرې دي، د عدد وروسته 6 صفرې دي، اوه حاصل قیاس تر 15 پورې. هر څو صفرونه چې د عدد وروسته وي هغه دی موږ ته په داسې شکل سره راوړي لکه 10 په توان د 2. که چیرې 10 په توان د 2 تاسې ضرب کړئ نو دا به 10 راځي. 10 ضرب 10 یعنې 2 وارې 10. 10 ضرب 10 دا یې 10. یعنې د عدد وروسته دلته په توان د 2 دا چې 2 صفرونه شته، یو دا دی سته، بل به هم ورکړي دا به 10 شي. په همدې شکل سره دی موږ ته کوي. څنګه داسې کله چې دا عدد موږ سلیکټ کړو او راسو موږ دا د نمبر برخې ته اړولې دي، دلته راسو په ساینټیفیک شکل سره، دا په دې شکل سره چې د 1 وروسته 4 صفرونه، د 15 وروسته 4 صفرونه، د 15 وروسته د 1.5 وروسته چې هغه صفر هم پکې حساب دي، د هغه سره 4 صفرونه کیږي. نو په همدې شکل سره به موږ ته راځي د صفرو تعداد به موږ ته راشي. او بل هم د ټیکسټ برخه ده دوستانو. د دې هدف دا دی چې هغه خانه کې چې موږ عدد لیکلی دی او پر نمبر مو درولې ده، که چیرې موږ هغه د ټیکسټ و برخې ته واړوو او بیا نمبر پکې ولیکو نو د خانې په کونج کې به فرضاً داسې دا خو اوس د ټیکسټ برخه موږ د برخه سلیکټوو. دلته سمپل آل بارډر وکړو او راځو د ټیکسټ و برخې ته. دا برخه مو انتخاب کړه. اوس راځو موږ په دې کې عدد لیکو. کله چې موږ په دې کې عدد ولیکو هغه داسې یو شکل اختیاروي دوستان. د خانې پر کنجک باندې به علامت چې تاسې وینئ داسې علامت. کله چې په دا لاندې خانه کې زه ودرېږم دی پر جنرل ولاړ دی، او کله چې په دې کې ودرېږم دی پر ټیکسټ ولاړ دی. نو که چیرې موږ دا جمع کو د دې جمع هم نه کیږي ځکه دا خانې موږ د ټیکسټ دپاره اماده کړي وي او هغه موږ عدد پکې ولیکئ نو د دې جمع هم نه کیږي. که جمع وسي هغه فارموله یې غلطه راځي. موږ به یې دلته وکړو چې ریزلټ یې څنګه راځي. مساوي دغه خانې موږ غواړو چې جمع کوو. انټر بیا ګورئ دوستانو هغه فارموله یې فقط راوستل چې H12 جمع I14 دا په هیڅ صورت سره نه جمع کیږي. او که چیرې موږ دلته ورته ووایو چې دا خانې سره جمع که او انټر یې کړو نو حاصل به غلط راځي په خاطر د دې چې دی دلته پر ټیکسټ باندې ولاړ. نو دوستانو دا و هم د ټیکسټ ساینټیفیک او فریکشن پرسنټیج دا اکاونټ کرنسي نمبر جنرال په دې ټولو خدای دې چې تاسو سر خلاص شوي. اوس موږ ته چې وویله چې راځو موږ غواړو چې د هغې ورځې تاریخ ورواچو چې دلته دی ذکر کړی دی که نه چې د شارټ ډیټ لانګ ډیټ ټایم. راځو دا بل شیټ ته. په دې شیټ کې موږ دا جدول تیار جوړ کړی پر نمبر باندې ولاړ دی. د دې اپاته برخه وایو دلته د ډیټ شارټ کټ کنټرول مثبت دغه علامت که چیرې تاسې مې کالم چې موږ ته چې ورته وایو که دا و په هغه ګړیز موږ تاریخ راځي د هغې ورځې. که چیرې زه د کیبورډ د لارې کنټرول او ورسره سیمې کالم ووم د هغې ورځې تاریخ چې د درېیم میاشتې 10 تاریخ د 2020. او که چیرې په دې برخه کې کنټرول شیفټ سیمې کالم ووم هغه ټایم راځي چې 10 بجې 46. دوستانو تاسې شارټ کټ ډیر مهم دی، تاسې باید په یاد کړئ او دا شارټ کټ تاسې د سره وساتئ. کنټرول جمع سیمې کالم د هغې ورځې تاریخ او کنټرول شیفټ کنټرول بټن په ونیولې شیفټ هم سره ونیوي سیمې کالم ووي هغه به د هغې ورځې وخت ټایم هغه ګړي داسې ته وښیي. شاید یوه دقیقه تېره سوي زما په خبرو کې. نو اوس 10 بجې سوې 49 بالا. دلته که چیرې موږ راسو پراپرټیز ته، په پراپرټیز کې ډېر څه موږ لرو چې دلته جنرال دی. په جنرال باندې دلته لیکلي دي چې په دې کې چیرې دا برخه زه انتخاب کړم او راسم ورته وایم چې پر جنرال باندې ودروه. نو که پر جنرال باندې ودرېږي د اشاریې وروسته صفر یې ځي او که پر نمبر باندې ودروو ځکه اوس هم پر نمبر ولاړ دی. دا برخه عددونه به موږ فقط سلیکټ کو. دا پر نمبر ولاړ دی نور ټوله جنرال دی. اوس که د دې پراپرټیز ته موږ راسو
په پراپرټیز کې موږ د نمبر په برخه کې یو څه لرو چې پر هغه باندې موږ تاسې باید بحث وکړو. دلته یې لیکلي دي چې ډیسیمل پلیس د اشاریې وروسته 2 صفرونه ورکړه، د اشاریې وروسته 1 صفر ورکړه، د اشاریې وروسته 4 صفرونه ورکړه. کله چې دا زه اوکې کړم د اشاریې وروسته به 4 صفرونه راشي. بیا راځم ورته وایم چې یا د اشاریې وروسته هیڅ صفر مه ورکوه. کله چې اوکې کړم د اشاریې وروسته به صفر نه اخلي، خو اما دی پر نمبر باندې. بل راځم ورته وایم چې یوز د 0 وروسته یوه کامه ورکړه. کله چې دا زه انتخاب کړم او اوکې کړم نو د 0 وروسته به داسې یو کامه راځي په دې شکل سره دوستان چې د زریز خانه به جلا کیږي. او عموما په حسابداري کې دا علامه ډېره مهمه ده. یعنې موږ اوس دا وایو چې 2004 ځکه د زریز خانه جلا شوې. او که ورته ووایم چې یا دا علامت مه ورکوه نو دا به سلیکټ کړو او را به سو پراپرټیز ته هغه علامت به ټیک غیر فعاله کړو اوکې به. دوستانو بل په دې کې مهمه خبره دا ده که چیرې موږ په اکسل کې منفي عدد ولرو، یعنې د کوچني عدد څخه لوی عدد منفي کړي په فارموله کې او هغه دی موږ ته منفي وښیي، نو موږ وایو چې منفي په سور رنګ سره وښیي. داسې مه ښیي لکه منفي 12 څلور-دېرش. په داسې شکل سره وښیي چې په سره رنګ سره وي 12 څلور-دېرش. او یا هم کله کله داسې وښیي چې په قوس کې 12 څلور-دېرش دا منفي علامه ده. په تور رنګ یې مه ښیي، په قوس کې وښیي چې سور رنګ. نو د هغه دپاره موږ دا ټیبل جوړ کړی په همدې خاطر دی چې زموږ د روزمره سودا هغه ټیبل دی چې موږ صرف مثال هغه پرچیز ریټ چې موږ ورته وایو هغه 100 په کوانټیټي چې ده هغه 3 یعنې 3 کیلو موږ رانیوي صرف. نو دا په دې کې ضربیږي حاصل یې دا شو. که چیرې پر دې باندې زه ودرېږم په فارموله بار کې به B2 ضرب C2 وي چې دا هم B2 او دا هم C2 دا ضرب دا عین لکه جمع چې موږ کوم فارموله تکرار کړه مخکې دا په هغه رقم د ضرب فارموله ده. نو 3 چې په 100 کې ضرب کې 300 راځي. اوس نو دغه شی چې موږ خرڅ کړي یا موږ رانیوي په صرف کیلو مو په 100 رانیوي 3 کیلو مو رانیول د 300 موږ دی خرڅ کړي په 300 باندې زموږ پراپیټ یعنې ګټه چې شول څونه سوله هغه 100 افغانۍ. دغه رقم مو غوړي رانیول په 240 کارټن 10 کارټنه مو رانیول 2400 سولې یا مو 10 ډبې رانیولې 2400 سولې. موږ په 2500 ورکړله. موږ څو وګټلې په دې کې. دغه رقم مو په نیوي پټاټې رانیولې وې 1 من یا 15 منه مو رانیولې وې 4500 سولې. وروسته مو په 80 ورکړې. څو مو تاوان وکړي. ګورئ دلته د منفي علامه راغلې ده. منفي 300 افغانۍ زموږ تاوان کړی. دغه رقم دلته هم د منفي عدد دی چې موږ پیاز رانیولي دي 15 منه په 1.5 سوې په 110 مو ورکړه 100 افغانۍ په من کې تاوان کړی دی. وروسته نو تاوان زموږ د څو سو منفي 600 موږ وایو چې دغه د منفي علامه دی نه ورسره راځي، فقط دا دی په سور رنګ باندې وښیي. نو دا انتخابوو او ورته وایو چې سور رنګ انتخابوو. دوستان تاسو ته ډېر ښه معلوم چې په سره رنګ باندې کم عدد لیکل سوی دی هغه زموږ تاوان دی او که په تور خط باندې لیکل سوی هغه زموږ ګټه ده. نو موږ په پټاټو پیازو او په بوره کې تاوان کړی دی چې 300 افغانۍ یو دی 600 بل دی 860 بل. دا هم دا برخه وه. او که غواړئ چې په قوس کې دې راشي پر دې باندې کلیک وکړئ په قوس کې درته راشي. د تاوان برخه په قوس کې ونیول په سره رنګ یې درته وښول چې په دغه را کې په دغه کالم کې ته تاواني یو علت سته. نو مهمه دا ده د هر حساب کار دپاره چې هغه باید د نمبر برخه استعمال کړي ځکه په نمبر برخه کې دلته په نمبر برخه کې دومره مهمې خبرې پکښې کې وي چې ستا تاوان او ګټه هم درته راباسي په هغه شرط کې چې ته فارموله دې استعمال کړي. یعنې منفي عدد دی په سور رنګ درته ښیي. دوستانو خدای دې وکړي چې تر دې ځایه پورې ستاسې سر په خلاص سوی وي. یو ځل بیا تکرار درته کوم که چیرې تاسې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل در سره سبسکرایب کړئ او د اکسل د ګټورو درسو څخه تاسې اعظمي استفاده وکړئ د دوستانو سره یې شریک کړئ او بیل تړئ وي تر څو زموږ نوي راتلونکي ویډیو وي په اپډیټ شکل تر تاسې پورې در ورسیږي. دوستانو د نمبر په برخه کې همدومره څه وه چې موږ ته سي. اوس راځو د کرنسي برخې ته. کرنسي هم هغسې ده چې ډیسیمل پلیس
د 2 صفرونه ورکوي تاسو کرنسي کاروي کومه کرنسي کاروي د هر هیواد کرنسي چې تاسو انتخابوي هغه انتخاب کی او په اخر کې اوکې کی د دې سره هم داسې راځي چې ډالر ساين دی ورسره منفي ډالر ساين دی او کیا په سره خط سره غواړي زه تم چې یا په سره خط سره دی وی او د ډالر ساين دی ورسره په دې شکل سره راځي که چې زه بولډ کوم کنټرول بي تاسو ته په شکل معلوم شي او کې په ساده منفي شکل سره غواړي په منفي شکل سره هم درته راوړي دا غسی په قوسو په هرڅ بل هم د اکاونټینګ برخه ده هغه هم ما درته چې ډالر ډېر څه جنې لري وي د ډالر علامه د هغه څخه دا هم صفرونه لري چې زه دا 2 کم او اوکې کم نو په دې شکل سره به 2 صفرونه هم ورکی او د ډالر علامات به څه جنې لري او که دی بیا سور رنگ نه لري نو په دا خاطر موږ د کرنسي برخه کاروي چې هغه تر ټولو دوستانو ډیټ تاریخ دی تاریخ تاسو په څه رقم سره غواړئ دلته د شکلونو ستا تاسو پریکټیس پر دې باندې وکي ورځ سره غواړي میاشت سره غواړي او دغه رقم کال سره غواړي د میاشتې څومره سي د میاشتې 14 کې په داسې شکل سره غواړي نو راسه پر دې خانه کې ودرېږه او ولارسه ډیټ ته دا برخه انتخاب کا اوکې کا اوس کچېری تاسو کنټرول سیم کالم ووهي په همدې شکل سره راشي دوستان ګوري چې د هغه ورځې یعنی سه شنبه د مارچ ټیوزډے د مارچ 2020 کال او کدا غره کم تاریخ په وجده شکل سره غواړي دا خو تاریخ وبخشي که ټایم غواړي همستا کې پلند شکل سره ګوري دا ډېر څه داسي ویني د هر هوا تاریخ چې غواړي لوکیشن موقعیت موږ په کوم ځای کې موقعیت لرو هغه موقعیت ورته په نشه کې اوکې به کې د هغه هوا تاریخ د تست په لاس دا ډېر اسانه پر دې باندې تاسو پریکټیس وکړئ راځو د ټایم برخه ته ټایم څنګه غواړي په داسې شکل سره سکندونه دې مر سره راشي پی ام دې مر سره راشي او که یوازې وایي چې یا 1:30 بجه یا 1:30 بجه پی ام کدا چې وایي چې 14:10 دا هغه څلور ساعت وخت دی چې 14 بجې پکې راځي تلسم راځي په هر شکل سره چې غواړي موقعیت ورته وکي اوکې وي د پرسنټیج علامه ده 2 صفرونه دې ور سره راشي کیا په همدې شکل سره دوستانو راځم پرسنټیج ته 2 صفرونه دې هم یې پرسنټیج علامه دي په داسې شکل سره دا د پرسنټیج علامه صحیح دا دې چې حساب خلاص دا غسی فریکشن دی چې موږ ته شو وایي 1/4 21/25 کغواړي چې ډیر عدد وکي 312 پر هر عدد چې تاسو ودروي په هغه مر اندازه باندې د زریز خانه فعال کیږي تاسو کولای شئ چې مثال 800 پر 2.5 داسې یا 2.5 پر 800 داسې راولي هیڅ مشکل نه لري او کغواړي چې یاد یې ویز عددونه دی وي وڅ خطرونو هغه پر دغه باندې ساينټیفیک برخه ده 2 صفرونه دی ورسره وي چې دا غیر فعال کی یو صفر وی بیا په هغه ټیبل کې چې موږ تاسو پر دې باندې بحث وکړي کچېری دا پکې صفر کې بیا دې درته وایي چې د یو بعد 4 صفرونه د 5 بعد 4 صفرونه چې 5000 موږ تاسو ورته وایي یا 5000 ورته وایي او دا غره کم کده یو بعد 4 صفر وي دا لزر دی کده 15 بعد 5 صفرونه وي یو نیم لاک داسې یا 15 لاک دی خدای ټوله هغه د صفر خانه به تاسو دا خانه به ورته ور صفر کې بیا د تشریح چې د یو بعد 4 صفرونه ټیکسټ ټول برخه موږ په کسٹم په برخه کې موږ خپل خوش کرنسی وویل نو دا و د نمبر برخه خدای دې چې په دې درس باندې تاسو سر خلاص شوی کچېری مو درس خوش شوی وي ویډیو د دوستانو سره شیر کړئ سوشل سایټو باندې شیر کړئ فیسبوک واتس اپ ټوئیټر پر دوه باندې زما ویډیو سره شیر کړئ د خپل دوستانو سره ترڅو هغه د ایکسل د دې درسو خبر خمن سي او زموږ چینل بیا هم سبسکرایب کړئ د بیل تړي وي ترڅو زموږ نوې ویډیو په اپډیټ شکل تر تاسو پرې درورسیږي نور مو وخت نه نیسم شاد آباد بریالي اوسئ خدای مو مل سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته